السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو شاګردانو د اکسل 2040 عملي زده کړه نن 25مه ورځ ده. را به شو اکسل فایل به خلاص کړم. نن به په خیر سره په فورمولو کې به په خیر سره یو به سم اف وایو چې دې سره به موږ به سم به هم تکرار کو. څه به تکرار کو؟ سم به هم تکرار کو. او بل موږ اف اند به وایو چې دې سره به زه به اف فرموله به هم تاسو ته تکرار کوم. را به شو اول ساده دې خو متوجه شه. اول سم به تکرار کو. سم که چیرې غواړو چې دغه قسمت موږ جمع کو څه کار کوو؟ سم به موږ لیکو مساوي SUM قوس خلاص دغه ساحه د څه شو عادي سم شه. که چیرې سم اف استفاده کوو اف څه معنا؟ که چیرې دا به زه چیرته دلته به کار وکوم. ښه دقیق متوجه شه. مساوي به لیکمه سم اف قوس خلاص. درته وایي چې رینج څه معنا ګورئ؟ سم اف قوس خلاص ګورئ رینج ساحه انتخاب که. زه به ورته ساحه داسې انتخاب کړم چې شی ساحه مې انتخاب کړه. صحیح ده؟ بیا ورته وایي چې دې ساحه کې څه شی غواړئ. صحیح ده؟ کامه ډبل کوټ. دې ساحه کې زه غواړم چې د پنسل مجموعه غواړم ډبل کوټ. ګورئ اول مې ساحه انتخاب کړ. دغه ساحه کې بیا زه غواړم چې د پنسلونه غواړم چې کرایټیریا کې ولیکم. بیا څه کار کوم؟ کامه او بیا ورته ګورئ سم رینج ټوټال دغه ټوټال غواړم چې پیدا کړم. بیا به بیرته قوس بسته انټر. دلته موږ څه شی مجموعه کړله؟ پنسل. البته پنسلو مجموعه څو ده؟ 2390. دا به زه لږ نو که غواړئ چې د مارکر مجموعه غواړو چې څه کار کوو به دلته به کلیک کوم. د پنسل په ځای به څه لیکم؟ انټر. د مارکرو مجموعه څو ده؟ 2090. نو په دې باندې ښه صحیح پوه شوې. که چیرې داسې یو کار وکړم دغه فایل به زه په کلوز کړم بیرته به خلاص کړم لږ مشکل یې پیدا کړی و. اوس صحیح شو. په دې باندې سم صحیح پوه شوې. که چیرې زه یو داسې یو ټیبل جوړ کړم ښه چې دلته ورته وایم چې دلته راځم او ورته وایم دلته به یو بل ټیبل جوړ کړم. ورته وایم چې کسټمر نیم او دلته به ورته وایم چې ټوټال. دا دواړه به زه آل بارډر کړم. ښه متوجه شئ. اوس زه غواړم چې تاسې ټوټل غواړم چې داسې ټوټل لاسته راوړم چې دلته مخکې مې ګورئ څه ورته لیکل پنسل و مارکر و. دا زه اوس دغه خالي ساحه ورته انتخابوم چې زه دلته څه شی ولیکم هغه راته راوله. ښه متوجه شئ. ټوټال ته راځم مساوي سم اف همدغه پخوانی به کار وکړي. صحیح ده؟ زه ورته وایم چې
که چیرې دا خانه دا ولې لاندې نه دی رینج مې انتخاب که ورته صحیح ده دا به بیرته پاک کړم زه ښه بیرته له سر راغلم مساوي سم اف قوس خلاص ګورئ ما ته وایي چې شی رینج انتخاب کړه رینج به زه انتخاب کړم دا رینج به انتخاب کړم صحیح ده بیا به کامه مخکې ما دغه مخکې فرموله کې ډبل کوټ دلته پنسل ورکړه زه ورته وایم چې نه اوس بیا څه کار کوم دغه کرایټیریا کې دغه خالی ځای ورته انتخابوم څه شی مخکې ما څه وکول ډبل کوټ هغلته مې پنسل مارکر دا ولیکله اوس ورته وایم چې دغه خالی ځای کې چې زه شی لیکم هغه راته راوله دا به زه کلیک کړم بیا به کامه بیا یې څه ویلی دی ګورئ سم رینج هغه ځای ټوټل چې غواړئ چې ټوټل معلومات شي دلته به راشئ دلته بیرته قوس بسته اوس څو ده صفر ده دلته د کسټمر ما انتخاب نه کړی ما ایډیا تغییر شوه دلته به زه نوشته کړم پروډکټ صحیح ده اوس زه دلته پنسل ما لیکلی دی فرموله کې څه شی ده مارکر ده زه به دلته ولیکم مارکر څه د مارکرو مجموعه څو شوه 2090 دا څو ده 2090 ګورئ دا سهولت شه که نه مخکې به هم فرمول کې تغییروو فقط اوس دلته څه کار کوو ساحه کې ورته وایم د پن مجموعه ګورئ د پن مجموعه ګورئ دا دواړه یو فرموله ده فرق دومره ده ښه چې دلته موږ خالي سیل ورته انتخاب کړئ چې دې خالي سیل کې زه هر څه لیکم هغه راته راوله او دلته موږ څه وکوله دلته دغه په ساحه دی دې ساحه کې ما ډبل کوټ کې ځکه ولیکه چې دغه شی ته نه غواړم دواړه فرمول یو شی ده پوه شو په دې باندې اوس به عینا دغه فرمول بیا تکرار کار وکوم چې تاسو صحیح زده شي دلته به ورته ولیکم څه شی ټوټل خو لږ تفاوت لري دلته به څه شی نوشته کړم کسټمر نیم دا خو د محصول په اساس موږ کار وکړه دا اوس څه کار کوم د مشتری په اساس دا کار کوم چې وایم چې اجمل ولیکم او مجموعه خپله راشي چې اجمل څو مجموعه څو خریداري کړې ده زموږ دکان یا مغازې و دې نه دا دواړو طریقو باندې کېږي صحیح ده څه رقم کېږي عینا سم اف ولیکو صحیح ده رینج انتخاب کو مخکې به پروډکټ انتخابو اوس څه کار کوو اسمونه انتخابو بیا به څه کار کوو که چیرې مشخص نوم غواړئ ډبل کوټ کې به څه ولیکئ مشخص د نفر نوم ولیکئ احمد څومره خریداري کړې بیا به یې ګورئ دلته یې ګورئ خپله یې وایي د فرمول چې پاکې سم اف چې ولیکه اول درته وایي چې څه وکوه کومه ساحه رینج انتخاب کړه بیا وایي چې کرایټیریا کې څه معنی څه شی غواړي پیدا کړي او بیا سم یعنی څه شی درته مجموعه کې د مجموعې ځای به ورته انتخابوي هم دا کار کولی شو او هم له دې ځای نه دا فرمول هم کارولی شو چې څه وکړو خالي ځای ورته انتخاب کړو چې زه دلته لیکم هغه راته وکړه اوس کوم یو کار وکوم ووایه دا خالي چې خالي سیل ورته انتخاب کړو دا به ښیي صحیح ولیکو مساوي سم اف قوس خلاص ګورئ څه وایي رینج انتخاب که رینج ساحې ته وایي دلته به لاندې راشم ساحه مې انتخاب کړه صحیح ده بیا یې څه ویلي کرایټیریا ګورئ کرایټیریا کې که چیرې غواړئ یو نوم ورکوئ نو بیا به کامه ډبل کوټ صحیح ده او که غواړئ چې خالي سیل ورکوئ بیا تنها خالي سیل انتخاب که بیا به کامه دا کرایټیریا خو خلاص شه ګورئ سم اف رینج ګورئ رینج څه معنی د سم رینج یعنی هغه د ټوټل رینج ورته انتخاب که دا به اوس انتخاب که بیرته به لاړ شم او قوس به بند اوس صفر ده زه ورته وایم چې د چا مجموعه راته پیدا که اجمل څو 200 روپۍ دا ګورئ اجمل ده صحیح ده 200 بل اجمل شته باید
نه شته بل که دلته ولیکمه څه شی اجمل او ورته وایم چې 220 دا دي صحیح ده څو شوه 420 که زه ورته وایم چې اجمل سودا راغی خو سودا یې وانه خیسته یا مثلا ورته وایم چې سودا یې وانه خیسته څو روپۍ صفر بیرته به څو وي 200 زه ورته وایم چې د علي راوښیه راته د علي څو 6480 روپۍ ښه په دې باندې پوه شولو را به شو بیرته دویم شیټ ته به راشو موږ څه شی ویلی سم اف موږ ویلی هم مې سم تاسو ته بیا تکرار که او هم سم اف اوس به اف اند وایو اف اند سره به تاسو ته زه به اف هم تکرار کړم چې که چیرې له هیره مو وتلی وي بیرته په یاد مو شي دلته یې ګورئ مساوي لیکو اف لیکو قوس خلاص دا ساده اف ده ورته وایم که چیرې دا نمرې صحیح ده زیاتې وي یا مساوي وي له څو سره 4 نیم میاشتنی امتحان ده 14 مکتب کې 4 نیم میاشتنی امتحان کې ناکامي څو ده 15 ده 14 نه چې ټیټي ناکام ده اوس غواړو چې هغه نتیجه لاسته راوړو که چیرې دا خانه زیاته وي یا مساوي دی 14 سره وي دا راته چکه پاس کرده کنه چه کرده فیل کرده قوس بسته دا مو په یاد شه دا تنها د یو مضمون لپاره ده که غواړې په دې نورو تطبیق کې څه کش که تطبیق شه دا ولې فیل ده ځکه لسې وړي دي دا ولې فیل ده ځکه 14 وړي دا 15 که چیرې دغه 15 زه ورته 14 کومه څه به وشي پاس بشي په دې باندې پوه شویه دا تکرار درس اوس که چیرې وغواړو چې د څو مضامینو اوسي پوه شوی پې علي ده د انګلیسي د دري د کیمیا د فیزیک نمرې معلومې کړو څه کار به کوو لیکمه چې مساوي اف قوس خلاص اند بیا قوس خلاص ورته وایم که چیرې دا خانه زیاته وي یا مساوي وي له څو سره 14 سره کامه که چیرې دا خانه زیاته وي یا مساوي له 14 سره کامه که چیرې دا خانه دا مضمون زیاته وي یا مساوي دی 14 سره وي کامه که چیرې دا خانه زیاته وي یا مساوي دی 14 سره وي قوس بسته کامه ډبل کوټ دا راته څه که پاس که که نه دا راته فیل که بیرته قوس بسته انټر کو دا څه شو فیل شو ولې دا یو مضمون کې 15 وړي دا زه 14 کومه چش که پاس شه دا په دې نورو شاګردانو تطبیقوم دې نه به داسې ګورئ ښه متوجه شئ چې څه مې وکړه اف خو شرط معنا ورکوي که چیرې تنها اف فرموله د یو مضمون لپاره دغه اند څه معنا دا مې چې دا به دلته ورته کړم د اند څه معنا او که چیرې او یعنې دوه فرموله شوله صحیح ده موږ ورته ویلې که چیرې د سی که چیرې او د سی دوه خانه سی دوه دا سی ده که نه او دا دوه که چیرې دا خانه زیاته وي یا مساوي د 14 سره وي بیا کامه بیا هم څه وویلی د ډي دوه خانه دا خانه که چیرې زیاته وي بیا کامه که چیرې زیاته او مساوي له 14 بیا څه مو وکړل قوس بسته بیا کامه عینا له اف ساده فرمول سره یو شی ده فقط دلته اند اضافه ده
او د ان لپاره چې دلته موږ قوس خلاص کړی د ان لپاره بیرته قوس دلته بسته شوی بیا بیرته د کامیاب او د ناکام مرتبې دي په دې باندې پوه شوې دا څه شو که چیرې دلته زه یو بل کالم انزرټ کړم دلته دا فرمول ادرسونه که غواړئ چې دې فرمول ادرسونه وګورئ دلته چې کلیک کوئ ګورئ دغه C2 آبي رنګ باندې ده که نه یعنی هدف دا خانه ده کلیک به نه کوئ که کلیک دی وکړه فرمول ګډوډېږي درنه ګورئ زه کلیک کړم بعضې وخت بعضې کمپیوټر چې د بل ځای کې فرمول چې د ایډیټ حالت کې وي که کلیک کوئ ګورئ زه دلته کلیک مې ده چې د بل ځای کې کلیک کړم د دې په ځای بیا هغه خانه انتخابېږي نو ښه دا ده چې د فرمول آخر کې کلیک کوئ او دا به څه کوئ انټر کوئ نو هدف زما دا وګوره دا آبي رنګ C3 ګورئ دا آبي ده که نه ګوره دا D3 چې ده سور رنګ ده دا ده دا بل چې ده لږ بانجاني رنګ ده که څه ده دا رنګ ده دا بل ګورئ دا بل چې ده رشقایي رنګ ده F3 نو له دې ځای نه هم موږ کولی شو چې پوه شوې نو دا و د موږ نن ورځې درس ښه یا لږ پاتې ده دلته به زه کولی کومه چې ټوټل شی او یو بل کالم به زه اضافه کوم دلته دا به زه دلته کنټرول سی کوم او دلته به زه څه ولیکم ایوریج شی دا به هم تاسو تکرار شي که چیرې غواړو د دو نمرو مجموعه لاسته راوړو مساوي شی به ولیکم سم درته مجموعه که قوس بسته څو شوه او اوریج مساوي څه رقم ولیکم اوریج قوس خلاص دا راته جمع که بیا څه وکوه په تعداد د اندو یې راته تقسیم که داسې معنا ورکوي ښه نو د ده اوسط د نمرو څو ده 26.5 یعنی دغه جګې نمرې په دې ټیټو تقسیمي شوي دي ټولو فیصدي څو ده اوسط یې څو ده 6.5 دا یې مجموعه شوه دا زمونږ د نن ورځې درس پوښتنه لرئ